دا د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ ده چې له ګڼو ولایتونو سره ګډه پوله لري او له مرکز پل علمه لرې په 80 کیلومترۍ کې پرته ده او په تیرو 100 کلونو کې هیڅ پراختیایي کار نه دی پکې شوی. دا د تازه د دې ولسوالۍ د ادارې لپاره 10 میلیونه افغانیو په لګښت یوه 3 پوړیزه ودانۍ په اساسي او پاخه ډول جوړیږي. د خروار ولسوال وایي چې د دې 3 پوړیزې ودانۍ په جوړېدو سره به په اداري او نورو برخو کې شته ستونزې حل او چارې به د پخوا په نسبت په ښه ډول پر مخ ولاړې شي. تقریبا دا په 4 میاشتو کې به تعمیر جوړیږي او دا په څه باندې 10 میلیونه باندې جوړیږي او 3 چته کې جوړیږي. نو 3 چته کې دا تعمیر پوخ جوړیږي ان شاء الله. د مخ د تعمیر له هم نشتون لوجشکه دا خلک ډیر مشکلات سره مخامخ وو. دلته براتل باران کې به هم د مراجعین ولاړو، په ګرمي کې به هم را سره ولاړو، نو ډیر مشکلات. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې په تیر نظام کې خروار ولسوالۍ ته په کافي اندازه کار نه دی شوی او له اسلامي امارت یا د ولسوالۍ ته د پاملرنې غوښتونکي شول. لله الحمد وسبیل حاله تاسو وینئ دلته د تعمیر کار روان ده. خو له دې نه مخکې موږ له زیاتو ستونزو سره مخ وو. زموږ ولسوالۍ تعمیر نه درلوده، نو کله به چې دلته موږ راتللو، مراجعین به راتلل، کسان به راتلو، نو موږ له زیاتو ستونزو سره مخ وو. په کم وخت کې زموږ کار ته رسیدګي نه کېدله. باید ووایو چې په تیره کې خروار ولسوالۍ د سختو جګړو شاهده وه او له همدې امله یې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ول.